یو مشهور صحابی تیر شوی دی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سنخ اغتا یو عیسائی پادری خودلے وے او پاغ نخو اغا اللہ مسلمان ہم کا دے پا اصفہان کے پیدا شوی اصفہان ننسبہ پا ایران کے دے او دا دخپل نم مابہو مابہ یا مابہ دا دخپل نمو ایرانی پلارم ایرانیو نکیم ایرانیو دا اصفہان سر تعلق لرو مجوسیان نسبی مجوسیان مجوسی اغیتوی چه اورت عبادت کے اورت خدای وی بلکہ پلاری پا مجوسیت کے لوی سڑے اغا مجوسی توی چه غد دوی دا عبادت خانی چه کمز دوی عبادت کئی او پاگے کے اور بلیگی اورت عبادت کئی آتش کدا و توی دا غیر نگران دا لوی سڑی وی دا زان وقف کری وی او دی با آتش کدی تا ناستی دی با تی نخوزی یا با زوی کینا یا با نوکر کینا پا اختیار بدا دی که دا اور رن ملنش اگی سرابوی غخپل طریقہ جوڑی چه اور بشپا و رز بلیگی کالو سر دول اسمیاشتی دا بمرینا دا برد نگرانی وی که پخپلی که زوی وی که نوکری کارسو کی خو نگرانی وی نو پلاری دا آغی آتش کدی چه کم زی اور بلیده دا آغی مشرو او دا سلمان وی که پلنبو رزو که زمان دیر یاد شاوخو دا پلار نکا دین میں انو زمان دا دین خواہو او زم دے حد ترسے دلیو ما کہ دا با طول رس پاتش کدا کے ناستو ما با دا اور عبادت کاؤ اور تبا ناستو مو چه پلار با مینو نو دا اور نگرانی با ما کولا چه کم پاس بہان کے مرکزی آتش کداوا لوئی دا مجوسیانو زے آغای با نگرانی ما کولا چه دا اور را نمندش وی پلار ما میدا دے سر زمون زمیدارو دا پٹو نگرانیم کولا نو یو ځل یې پټو ته لګلم چې تلال شاو زنن نظم د پټو نگرانیو کا د چې پټی تتلم یا پراتلو کې نو الته د عیسایانو یو ګرځاوا دی په زمانه کې عیسایان داسې نو لکه اوس کې دي اوس خو عیسی علیه السلام ته د خدای زوی وی عیاذا بالله هغه زمانه کې به عیسی علیه السلام ته د خدای زوی نه وی او پکې دام پکې خو لیکن داخله کم پکې چې عیسی علیه السلام به د خدای بنده مانه او د خدای رسول به مانه نو چې پتلو او پراتلو کې د ال تغور لمغوی سره مې ناست او قضاوی عبادت مې ولید نو ما وی کې دا مونږ په غلط دین یو اور خو مونږ ورته ناست یو مونږ کوشش کوو چې دا نه مړ نشي نو چې دا کم اور ز خیال ساتم اکم دې خدای کې دي شي اور خمری الله خو نمري اور ته خو بزنا استم زی حفاظت کوما نو دومره قمقل خلق چې تل چې حفاظت کې ابستا سے حفاظت وکي کم اور چې تبله نو اب تعالی څه فائدہ درکې او تا نه بس ضرر ختم کې بس وی دا خپل دین نه نفرت پیدا شو اغیرات وی چې الله یو دی او شریک نه لري دا ټول نظام او کائنات هغه الله پیدا کړی دی او هغه الله چلی او د بندگانو د هدایت او راهنمایي د پر پیغمبران را لېږي او اوس عیسی علیه السلام زمون پیغمبر دی وی هغه دین می خوښ شو ماسخوتن پوری ایثارو ما چې ماسخوتن کور ترالم پلار رانه تاسو کو ما به د نومو یا ما به ولید مر ایثار شي مې بابا زخو د عیسایانو عبادت خانه ته تلو ال تر سکول یره ورننه وته مې چې د خلکو سره دین دی او بابا دا وی دین ما ته خخ کارش نه بچي ګوري پام کو د پلار نه دین نه و نه ما بابا تاسو دین غلط دی هغه دین اصلي دی هغه یو خدای یاد تاسو ورته عبادت کوي دا خیر دا پارا بل خدای دے و دا شر دا پارا بل خدای احرمان و یزدار تا دا خدا بوتانو عبادت کوئے اور خیو بوت تے اور خستا دا لاسا بلیگی نو چی تتے خواش دے رضان بل پاتی کی نو چی دا کم اور تا تا محتاج دے پخبل وجود کے و بلیدو کے تا لسنشی در کولے مشرک نا قمقل انسان پا مقدس مقبل نشتا بوت تا بتا سجدہ کے بوت خود تا جوڑ کرے دے بوت خود تا تراشلے دے بوت خود رضان نا مچ نشی شللے نو چی دان نا مچ نشی شللے تا لما سخیر در کی خلق رام رام ہوتا کہ ٹولا دنیا پر غم اختدا ہندوستان کے اوپر نور ملکونوں کے او دا بوتانو سجدی کے گیا رام رام کئی کہ دا بوتان بمونگلا خیر را کئی بچی برا کئی نشی در کی دا مونگ پر وطن کے بعد خلق زیارتو نا بچی غوانی دا زیارت سو کو انسان نیک سارے نو دا بچانا سوال کو اللہ نا دا بچی کے نکے دل چانا بے غختل اللہ نا دے کے نا جوڑا شو چابا جوڑا اللہ او دے دا مرض نا بچ شو قبر تلالا کلانا نو تا بس جوڑ کی امقل خلق کی زیارتون لذی ولی دا نیکان بندگان دینو چی دا نیکان پا دنیا کے جم دیو دی با خیر چانا غوختا اللہ نا دی با شر چانا پانا غوختا لدا اللہ نا نو تزیو سوک با زیارتونو نا بچی غوانی او سوک تے دا بیمارے رو غیدل غوانی
او سو کوئی دے زیارت کے دا کمال دے او دے کے دا کمال دے. نا 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 بالکل نا. زیارت لے عبرت لال شو گورا کہ دا دمرا نیک سڑی دا مرگ نہ بد نشو لال دم دا مرگ نہ بچ کے گا. دمرا نیک سڑی دے اس با قبر کے رد خپل عمل پکاری گی دا ما با عمل پکاری گی. دا دمرا بزرگ سڑی خپل بزرگے بچ نکو ما با خپل ایمان او خپل عمل سنگ بچ عبرت بادے کہنا ورسرا نیک بندر دخوریر عبادات کری دی اور گدا سے عبادت ہم عالم پکار دے چیزا موقع اختنے بس صرف او صرف دا اللہ پاک نہ کہہ دا خدا قرآن وائی. خیر بغیر دا اللہ نبل سوک نشی در کولے او شر بے دا اللہ نبل سوک نشی دفع کولے او دا اسباب پر بنیاد کے کولے شے دتاتے مبرورا. ڈاکٹر للار شمال علاج راکی پکیتا کینم دا دا اسباب پر درجہ کی دی پر اسباب کم طاقتون اللہ پیدا کردی. مائی بابا دا اور عبادت نور نکو باس دا دن میں خواہ نہ دے پلار وے نہ گوارے کوئی پلار پا ما شرکی شو کہ دا علق ہو عیسائیت خواہ دے ارکل چی دی با عیسائی کے گی او دی چی تبل خواہون تختی نو زخو دا پلار زویو ما یا تنہا اکلوتا چی ورطوی زویو ما نو پا ما پلار یاری دا نو زیو تالا لماتے لنزیرون واچو جگل شورا باندے پلار چی بیا بدے نہ پریدا وی ما پس طریقہ گرجی والا سر رابطہ اکڑا چستاسو مرکز کم لے رہے پہ شام کے ما یو میرا بانیو کہ جستاسو شام تا کل قافل ازی نمات بخبروے چیز زاندر زنزیرون نو باسم او دا درش موال تلارش دا حق پا طلب کے سوچ کے پریواتم دا صحیح دین پا طلب کے پا سوچ کے پریواتم کہ دا خپل رب اگا رب چی یو دے اگا پس طریقہ دا اگا عبادتو کم چی اگا رازی کم اگا خوشحالکم او دا دے شرک او کفر نتو بگار شم اگی اطلاع راکم چی پا پلان کیر وزد من قافلہ شام تا روانا دا ما پٹ پا پٹ ازان ناغا زنزیرونا ختم کرل او زا اگا گرجی تلالم او قافلے سر اواتم او شام تا ورسے زان میں بچ دا حق پا طلب کے دا صحیح دین پا طلب کے اواتم دا پلار نیاز بین زوم امیر سا پری خودل دا زمکو مشروم امیر پری خودل مال او دولت مور پلار ارس امیر پری خودل دا حق دین پا طلب کے او حمرونو چی چاکم دا اخیرت سوچو نبام دا سے کہے کہ دنیا سوچ نہیں وہ خواہی دنیا و دنیا و دنیا اور چیو سرے دا سوچ کے کہ دا دنیا خدا مانا ختم دو والا دی دنیا نا خواہ دا خاما خازم دا بدا تیو کاروی دا سلو کالو بھئی دا 200 کالو بھئی ختم زبا خیرت سے سکم دا خیرت جن بیا ختم دو والا ندے دا خیرت زندگی بسی دا دنیا بسی و دا خیرت بسی لکن یولوی سمندر دریاب تلال شا او گوتا ورخکت تکاو یو ساس کے تبارا رو خیجوا دا ساس کے بسو نہیں دا دریاب پا مقابلہ کی معمولی شے بھئی دریاب بیر زیادتے دا دنیا جن دا دے ساس کی پا مقابلہ کے معمولی شے دا جنت زندگی و دا دوزخ کم دے خلاصے گی ادا یو بزرگ نہ چاہتا پوسو کا وی دا جنت جن او دا خیرت جن وی دا سے فرس کلکا چی دا زمکا ترسمانا پورے دا غوخ دا دانو نڈکش دا منزان ورجی سڑی دانا ورکی دا غوخ ولا دانے باجرا دا دی زمکا تولا ڈکشو ترسمانا پورے دا غوخ دا دانونا یو مرغے پہ مقرر شوا زر کالا پستی یو دانو چاہتا نو چې زر کاله پس یو دانو چتی دا بکل خلاصيږي وې دا د غوخ دانه به ختم شي خدا خیرت جون دا د جنت او د دوزخ جون ختمې دو والا نه چې سړی کامیاب شو دا الله رضا حاصل کړه بس همیشه کامیابی او جنت او خوشاله دي دا الله ملاقاتونه دي په جنت کې هر قسم خوشاله دي او چې یو سړی تباہ شو او دوزخی شو جون دې غرق او تباہ دي دا کارخانه او د مال او دولت او قومیت او ټوپک وقسم په خدای کده پکاش تو خیار سڑے اغلی چی لگ وقت نگوری دیر وقت اگوری لگ جونتا نگوری او دیر جونتا اگوری یو سڑے چی پوٹل کے شپای سمرا وقتی پوٹل کے یا دور وزی یا دری یا سلور پینزو اگا دیتا نگوری چی دوٹل خده او که خراب دیو رستارا خده او که سنگ دا وقت ری دا ملوی او دری سلور وزی رسم تروانی دقر دنیا مثال کن فی الدنیا کا انکا رسول اللہ مبارک فرمائی دنیا کی دا سے جون تیر کلکا جتا مسافر او کدا سنی او عاب دبلار تیریدون کے شاہ مسافر خو بیان دو درې ورځې یو ځای کې تیری داسې جون تیر کا چې پلار تیریږم بس څه پته لګي چې موږ دنیا کې سونه زندگی دو کله بچیږو لیکن افسوس دا دې زمارونو چې موږ نن دنیا پسې نختی هر سړی په دنیا پسې نخته مال دولت نه پدې کې سوچ کو چې زما د مال دولت د خدای کور کې ولې ونه لګي دا نیکانو لوري ورنکم پدې کې د عالمانو طالبانو خدمت ولې ونکم پدې کې د مدرسې او د جماعت خدمت ولې ونکم پدې کې د کونډې او مسکین او یتیم او د غریب گاونډي حصہ ولې ونکم جمع کوا بنک ډکوا پلاټونه اخلاص مکه اخلا قسم په خدای د نټول پاتې بل آخرت ته روانه او بیا به ګوتې مرولې داسې چې خدای ما خو نه کړل تاسو هغه گاونډي شته غریب هغه ورکه کړ تاسو هغه مسکین شته یتیم شته کونډه شته
خور دی غریبه به ماما به دی غریبی ماما زوی به دی غریبی ترور به دی غریبی ترور بچی به دی غریبی ورکنه ایک بختا تو ګوره چې خدای درکې کنا اخر لا ګټا وکا مدرسې لا ورکا مدرسه کې د خدای دین خو دې لیکيږي قران او احادیث ته پیغمبر خو دې لیکيږي الله د سوچ الله دې ورکا الله خوشالي عالمانو باندې خرچه وکا طالبانو باندې خرچه وکا پنيکانو خرچه وکا ټولنه خرچه وکا الکه دا نیک سړی دې د جوړ اخلم دې عبادت پیو کی دا عالم دې درسونه کوي درس کې سي 300 روپے تنخای دل ورته مپریدا د بچو د په کار راشي لما به ثواب وشي دا طالب دې په علم حاصل کی دې به سبق وي قران بس دکی حدیث بس دکی دا یتیمانان دي ماشومان دي پلار مړ دي دې به کم ځای نه وروړي دې باندې خرچه کوم دا الله لور کول دي خلاصه دا چې زندګي دې دنیا او دې جون ته نظر ډیر مکه او آخرت ته نظر وکا نن زمون ټوله زندګي هم دادا سار نه تر ماسخوته نه پورې پیسې پسې او دولت پسې یو کارخانه نه پس بل او بل نه بل ټیک ته منه نه دي شل کارخانه جوړې کا په شریعت کې منه نه دي جیداد موالا بینک بیلنس هم کا بالکل منه نه دي د صحابه ډیر زیات زمکه او جیدادونه او پیسې ډیر زیات وا الله بنئ رہے آخرت بنئ رہے دې لپاره حضرت سلمان فارسی ارس پرې خودل مور پرې خودا بچ او خدای خو نه او پلار پرې خودا قوم او کلیو مالداری ارس پرې خودا شام ته الته مې تاسو کو غټ پادری ودا فلان کې هغه سره شو دا خدمت مې کو ما خو یې سو کوم نو هغه لاله ور سره کینا سم خدمت مې کو ډیر نیک سړی او خسړی هغه مې انجیل مزدکو هغه مې عیسایت مزدکو او ډیر خوشاله شم شکر دې خدایا ګن نه درو استم د شرک نه او د اور د عبادت نه درو استم الله ځان ته دې درولم یو ست عبادت غټه خبره ده یو ست عبادت پر رب العالمین کو دبل چا باندې کو خوشاله زندگی مې وا او دا خدمت مې کو خاطر بډاو ملکه ده ما وی حضرت ستانه پس چاله لاړ شم هغه یو بل علاقه کې راته یو ګرجاو خو لچالته او پادری دې هغه لزا چې دې مړ شو هغه لاړم وی خسړې نو هغه به د خلکو نه پیسې راغشته او په دغه کې به د سرو سپین به په منګو کې خودل په چاټو کې خراب سړی ما وی خدای اوسو کوم خدا د چې هغه مړ کېدو والو بډاو چې مړ شو نو ما خلکو ته وې داغه په جون خو مې نه به جنجال جوړيږي او داغه په مرګ مې نه وې خو چې کله پورا خاک شو مړ شو نو بیا مې خلکو ته وې چې دا پادری صاحب فسړې نو خلکو به تاسو څه پته لګي میرا شه د خانقاه وګوره ټوله د منګو د چاټو نه ډکه د سرو سپینو نه ډکه کوره وګوره چې خلک را الارسو قتل او هو دا خوا کوي دا خوري خراب سره دې ته خبر اورسه چې خلکو چت کو پسوله دې سپیره کوم نه پیسې غونډولې چې دا خو په غریبانو به کسو دا خو په ځانو لګولې وای خیر کې عمل کې دا غنه مې تاسو کاغرت یو بل پادری خو اغل لاړم یره وې ز په ډیرو پادریانو ګرځیدم اخره کې یو مشر سپینګری پادریو دا خدمت مې کو ډیر خسړیو دا الله دې زدکت مې حاصل کړه الله تقرب مې حاصل کړه او ډیر عبادت په مې کو دا پادری د لاسا هغه ته مې ستانه پس بچر تزم په بډاګانو مې سر دې خو چې چاله زم نو بل زمري او چې چاله زم نو بل ورځ مري په بډاګانو مې سر دې پس غم وړېدم ایو خزوا یو سړی وې خزا کوم چا وته دلته یو قدر ډیر حسندار ده او بلا جیداد دی او بلا مال دی ورسره او خاوند دی نشته او طلب کینو کده خوخی هغه چې او کته اندازه او کته نو بس کم لیونه سپیلنې شو ورپس بشیر جان پشا بس ویرا لیکوي تاسو یو کو ودا خد څنګه دا خوبصورت ده او دا خو مالم ډیر دی دا څنګه یوازې به خاوند پاتره ودا یو ځای کې دل شو چې نکاو تړل شو اخري مړ بل ځای نکاح وکړه چې بل ځای نکاح وکړه خو چې هغه سره نکاح تړل مړ بل ځای نکاح تړلا چې نکاح تړلا نو د خدای وی او بل سړی وی چې دا څه کار کوي چې نکاح به د واده پښپته چې قصه زر شریان انتظار نکاو چې د واده شپه شو نکاح تړل چې شپه کتل بل مړ شو اوس وته سو غاړه نیګدي چې دا خو د مرګ پانسی ده د مرداره او چې څوک ورسره نکاح کوي خیرت لذي او چې څوک نکاح کوي دا د بشیر جان تم ګر خیال کوا چې نکاح دیو په دنیا کې د جنت ته 10 جنت ته روانه امینا صحیح ده کنه دې سړي خو په لیوانه چې خپل هم د مالدارم د خو چې دی وریدل بس منګي او کو دی راغون کوي زما د خزانه راپک خدای ته وګور دا مې نه راپکان دا خو د مرګ جاله ده او چې څوک سره نکاح کوي خیرت تمنده ده او چې څوک نکاح کوي مریض څوک نکاح کوي دا د خدای قدرت دی داسه وجه نه سپیرتوب نشته په شریعت کې لکه یو کر کراشي انسان
بهر کیف هغه بوډا ورته وایي چې داسې کار وکړه چې زموږ عیسایت خراب شوی دی. اوس عیسی علیه السلام ته څوک خدای وایي او څوک ورته د خدای سوی وایي. ته مهرباني وکړه د آخر زمانې پیغمبر انتظار کوه. مې د آخر زمانې پیغمبر څه ته وایي؟ وایي دا به د ټولو پیغمبرانو په آخر کې راځي، ددن پس بل پیغمبر نه راځي. رسول الله مبارک فرمایي انا آخر الانبیاء، د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر آخر الانبیاء. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما او د نور پیغمبرانو مثال دی یو بلډینګ دی. حدیث دی په ټولو کتابونو کې دی. خشته بلډینګ دی او خلک دا بلډینګ نه تاویږي او وی ما احسنها ما اجملها، څه ډولې دی او څه خشته بلډینګ دی، د یوې خفتې ځای پکې خالی دی، نیمګړی دی، باقي ډېر خشته والا. ما احسنها وما اجملها یا لولا موضع هذه اللبنه، ارمان چې د یوې خفتې ځای پکې خالی نه وي کنه نو بلډینګ ډېر خشته په یو نیمګړی. رسول الله مبارک فرمایي انا تلک اللبنه، دغه خخته زیما په پیغمبرانو بلډینګ په ما پوره شو، د بلې خخته ځای نشته چې بل پیغمبر پکې راشي. هغه پادری ورته وایي ما به سلمان فارسی زوړ نوم دی یا مقبه چې دا اخر زمانه پیغمبر برازي، د ټولو پیغمبرانو مصدق تصدیق وکړي، د ټولو پیغمبرانو د کتابونو تصدیق وکړي، د ټولو پیغمبرانو بل قیامت پر سرداری. حضور پاک خپل فرمایي انا سید ولد آدم ولا فخر، فخر او کبر نکم، خود ټول بنی آدم سردار مزه. سردار ته خلق راځي کیږي وردی ورمنډه وي مال به ټول راځي. الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامه، ټول پیغمبران آدم علیه السلام نواله تر د عیسی علیه السلام پورې یو لک سلیری ذره یا بعض وی 2 لک او سلیری ذره، دا به ټول د قیامت پر زما د جنډې لاندې ولاړ. دا وی کبر نکو به فخر نکو. څوک بل الله په دربار کې د سفارش طاقت نه لري یریږي با. آدم علیه السلام په خلق لاړ شي نشم کول، نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، اریا بوئی دا کار نشم کول. او رسول الله مبارک فرمای مال به خلق راشي انا لذلك دا کار بزکوما، دا الله د عرش لاندې با د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګم. الته هفتې ورځې نشته، د دنیا د یوې هفتې برابر سجده به ولګم او بیا به ما ته آواز کوي الله پاک چې سل تعطى اشفع تشفع. شابه سوال کوا ته چې سوي تا ته ملاويږي، سفارش کوا چې ته سفارش کین هغه سفارش قبليږي. او دا الله الحمدونه بزو هم جو سره نه دی یاد، دا الله صفاتونه به انا اول شافع واول مشفع، د ټولو نه مخکې سفارش کوونکې بزم او د ټولو نه مخکې زما سفارش به الله په دربار کې قبليږي. مسلمانانو شکر الحمدلله چې دغه عظیم تر پیغمبر الله مون امتیان پیدا کړی. الحمدلله وی چې دا د آخر زمانه پیغمبر زمانه ده، بس اغله ځان رسوا د به سنگ پیجانم وی زرت یو سو نخ خیم یو باغ شغلنا زما علاقه کې پیدا کیږي چې کوم شغلنا یو کانی د کجور وطن ته هجرت کړي د دوه منخ صدقه به قبلې په خپل به نخري، هدیه او ډاله به قبلې په خپل به مخري. د دوالو اولو په میانس کې یو مهر نبوت دی. ما ویخه بس دنه اوتم دی وفات شو، ما وی زو ځان لا خپل عبادت په مم کو او سمزدوري می شروع کړه، سګړې چيلې می واغشته، ابه می سرولې او داغه په پيو می گزاره کوله او خپل جون می تیراو. او په دې سوچ کوم چې کومه قافله زی تاسو کوم چې ته چا د پیغمبره دعوه کړې دا کنه ویلې کی ما ته خلکو چې په مکه کې یو سړی د پیغمبره دعوه کړې نوم محمد دی صلی الله علیه وسلم، او دا د پیغمبر مبارک نوم په پخوانو کتابونو کې مشتا، او نوم احمد دی، دا نوم په پخوانو کتابونو کې ته قرآن وای د عیسی علیه السلام متعلق مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد. عیسی علیه السلام وې زمانہ پس به یو پیغمبر راځي احمد بنو. یرا مکه څنګه علاقه د تاسو مې کو ریګستان شغلنا کار کاروانده وادن غیر دي زرع کار کاروانده پکې نشتا. ما وی دا یو نه خو ټیک او دا پیغمبر وای چې دا اخیری زمانہ پس بل پیغمبر هم ناراضي، دا نه هم ټیک دا. اوس په مکه ته معلومات نکو دا نورو نه یو قافله مکه ته تلا، ما بدن سره بونه دی ډیره خدبو بدیدو، هغه کې میزان یو ځای روان شم، هغه ظالمانو په ما ظلم او کاګړ چې لمر نه قبضه کړی او زه په یو منډه کې خرڅ کړم، وای دا زمون غلام دی. اوهو کما ډېر چغې والی چې زه غلام نه
زه اصیل ما، زه غلام نیم، زه د پلار مور سوچه زوی ما، خو تښتېدلی مو د رسول الله مبارک د آخرې زمانې د پیغمبر په تکل کې، خو خلکو چېرته زما اورېدل، ډېر و زه یوم خرڅ یې کړل. اوهو ډېر به مې جړل الله ته چې یا الله زه خو د نبي آخر الزمان په تکل کې مو غلام شم، خپل اختیار ختم، د غلام خپل اختیار به نو بس، نه په خپله خوښه سبلاستی شي او نه په خپله خوښه ګرځېدی شي. اوس به څه کوم څه غلام یم چې په چا خرچ ټول عمر به د خدمت کوم، خو د آخرې زمانې پیغمبر ته به څنګه رسم زما رونو. لیکن عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، الله وی ډېر کله تاسو ته به شی ښه نه ښکاري خو تاسو له به ښې. مونږ په خپل خیر شر نه پوهېږو او الله زمونږ خیر او شر باندې خبردار دی. سړی ناجوړه شي، اوهو ناجوړه شو، ښه خبره نه ده، ګناه راځيږي صاحب، درجه بلندي، تکلیف راغی، مصیبت راغی، مونږ فریادونه کوو، مه کوه فریاد، الله ته رجوع کا. رسول الله مبارک فرمایي چې غمې غواړي یو ورځ موړې ما او بل دوه ورځې نارې ما، چې کله نار شم چې الله ته وجاړم رجوع کما، او چې کله موړ شم چې د الله شکریا ادا کوم. بیماری راشي چې الله ته وجاړم چې یا خدایا ناجوړه ستانه بغیر بل څوک جوړونکي نشته، الله به خوشاله شي چې ګوره ما رب مني، ما جوړونکي مني، ما ته محتاج دی، خوشاله به شي، جوړ به دي کې. منظر فریادونه شول، ډېر خلک یې مونږ له راشي د دنیا سوال، د دنیا په آخرت سوال کم خلک کوي، دا ډېر کم دا خلک سوال کوي چې تهجد څو رکعاته دي او کله کوم او څونه کوم، کم خلک ټول په دې سوچ کې پراته دي چې صاحب کارخانه مې ده ونه چلېږي، دا به څه پټې مې ده او برکت نشته پکې، دا به څه او تجارت کوم او جی پیسه پکې نشته برکت نشته، دا به څه هاي هاي الله ته وجاړه لکه تشوري پاسه وجاړه خدای ته، بچی نه جوړه ده، خدا نه جوړه ده، نو چې خدا او بچی نه جوړه دي نو لکه پاسه خدای ته وجاړه دا مو ځان ته ودرې خو ته ورته نه ودرېږي، دا مو الله ځان ته جړی خو ته ورته نه جاړي، دا د الله ځان ته محتاجه کوي خو ته نه محتاجه کېږي. ساده الله په چا ظلم نه کوي، ګناه پیدا نه راځي، درجه پیدا له بلندای، بچی دې نه جوړه شو په خدای الله ظلم نه کوي، دا تا ځان ته جړی چې دا سړی به پاسي د خستر ګناو څخه پورې یو کمونه بیا ده دله ما څونه ښکلی شکل ورکړی دی، مال کور بچي مې ورکړی دی، ښځه مې ورکړې ده، دې خواړو جالي نه ماته، دې خو ځان ډېر لوی لاټي برنس ګڼي، لږ تکلیف راولم چې دې د شپې پاسې او ماته لږ وجاړي، نه ډاکټر له منډه وامه، دمګري له منډه وام، لیکن خدای ته جړه نشته، تکلیف دی لای چې موږ خدای ته وجاړو. الله اکبر. وی دیر یو په یو خرصولم، بل په بل خرصولم، بل په بل خرصولم، څه د پاسه لس دیارلس څوارلس خلکو په یو بل خرڅ کړم، مدینې ته ورسېد، هلته یو یهودي واغېست، د یهودي په باغ کې لګیم کار کوم، میوو کې کار کومه، دې کې پروپیګنډا شوه چې هغه د آخرې زمانې پیغمبر هجرت وکړو، مدینې ته راغی، قبات کې ډېره د هجرت قصه مې درته یو دوه درې ورځې مخکې کړې. وی زما دا مولا دا یهودی رورو هغه وې چې خو ټول خلک قبا کې او سړی راغلی دی او خلک ته تور اتاو دی او خلک ورسره ډېره زیاته مینه کوي او محبت کوي، او وایي چې زه د آخرې زمانې پیغمبر یم. سلمان فارسي وایي چې د کجورې په سر کوم ځان مې داسې را ټوپ کړې، را منډه مې کړه چې بس ما وې کار وشو، د همغه سړی دی جوړ مالک ما ته په دې سینه کې یو سوک راکړه چې ستا پیسه کې نه ده خپل کار کوه، د ماړه له خوراله چې کم طلب کې هم کېدی شي د هغه دی. مالک نه مې څه وخت پس لږې کجورې وغوښتې ماله راکړه، ویې واخله، کجورې مې کاسه کې واچولې او رسول الله مبارک له مې یوړې، په قبا کې ناست خلک ته ګیر چاپېره دي، چې ور مخامخ شم ما وې صاحب دا کجورې مې راوړې دي صدقه ده. صدقه او هدیه کې فرق دی. صدقه کې دای چې یو سړی د ځان نه کمزوري له ورکوي، غریب لا مسکین له کونډې له، او تحفه هدیه داله د ځان نه لوی سړي له ورکوي، مور له، پلار له، استاد له. صدقه کې اصل مقصد د خدای رضای، دویم نمبر د بنده. هدیه او ډاله کې اصل مقصد د بنده خوشالولي، دویم نمبر داله. لکه صدقه خو پیژنې کنه، سړی خیراتو کې دا صدقه ده، او هدیه یو خاص سړي له خلک وړي، ځان کمزوري ګڼي، لوی ابل وی ګڼي چې ما یوړه مې د الله رسول دا صدقه ده. وی کېده کې مې خو ده، وی بچې موږ صدقې نه خورو، پیغمبر صدقه نه خوري،
او صحابه ته راشه هغه کجوري خور ما وی که خیری بل نه خم پکې پیدا شو ریګستان د شګو وطن کې پیدا دا یو نه د کجورو وطن ته هجرت وکړه دا دوی منخه ځان ته اخر زمانه پیغمبر وای دا درې منخه دا راته پادری ویل نو محمد احمد دې بل نه صدقه نخوري قبلي او نخوري دې بل نه بل لالم د مالک نه ملګری نور کجوري وغوښته راکړې لالم رسول الله مبارک تکې ناستم سیب دا مې دلته توفه راوړې ده دالې مې راوړې ده وکړه په خپل مخوړې مرګرو مخوړې ما وی دا بل نه خټولې پکې پیدا شو اوس مهر نبوت ګوره مهر نبوت ګوره شاته تاویدم را تاویدم چې هغه د پیغمبر مهر وینم رسول الله مبارک را باندې پوښ د کمیس په ځای ځان نه صادر تا وکړ رضا وته ویل به وی صادر اخکته چې اخکته ک مهر نبوت مې ولید د دواړو اولو په میانس کې د کمتر د اگې عمره مهر نبوت د کمتر د اگې عمره دا د حضور پاک د دواړو اولو په میانس کې وګو په میانس کې شاته سو کوئی پیدائش سره او سو کوئی نه خیر اگر طالبانو خبري تاسو ته نه کو نبوت چې کله ملو شو دا پیدا شي پدې لیکلي او سر سویوتی لیکلي انت المنصور شاته وتعالى دا مهر لګولو چې کوم ځای ګرځي تاسو رب الله مدد کوي دا مهر نبوت او چې کله رسول الله مبارک د دنیا نه بیا دانو دم سویوتی لیکلي خصائص کبرا کې به حقیقي لیکلي په دلایل النبوه کې چې رسول الله مبارک څنګه حضرت ابوبکر صدیق راغی او د حضور پاک په دواړو لیچو لاسونه کې خودل په ور پریوت او خلې کا و خلیلا اے زما دوستا و صفیہ طبت حیا و میتا فجند و فمرق سخشتا و مزیدار و خوشبویا نظر مهر نبوت و کتنونو دا یو معجزه حضرت سلمان وی چې مهر نبوت ته کتل حضور پاک صادر خطا ک د دواړو علومینس کې مهر نبوت مې ولید په ور پرې ورتم او خپل مې او ډیر مې وجلل سلګې مې وایي ډېر مې وجلل زه خو په تکل کې برباد شوم زه خو غلام شوم زه خو مکیله تاسو روانو او په زور ظالمانو قبضه کړل مو خرڅوا بل په بل خرڅوا بل په بل اوس مدینه ته راغلي ډېر مې خوشاله شو چې شکر دې خدای که غلام ما او که ارسه ما هغه پیغمبر مې ولید چې هغه عیسی بادشاہ راته ویل هغه نخې پکې پیدا شوې ټول نخې مې پکې ولید وی نبی علیہ السلام وی مخ راشه اقبل یا سلمان بته مخامه خود رید چې مخامخ قدرتم حضور پاک مبارک ته مخامخ او د مخ مبارک ته او قتل رسول الله مبارک ز جار مغرات مسکی شو ما وی خدای زړه می بار راوته ډیر خوشاله شو ځان لمنوم بیا بدل ک سلمان نوم می کې خو سلامتیا والا چې مال خدای سلامتیا راکړه د کفر او د شرک او د غلط دین رسول الله مبارک را سره لا غنوم کې یو ټکي زیات ک سلمان الخير راته سلامتیا والا خدا خیر سلامتیا د شرنا سلمان الخير دا نو میرا ته برابر ما اذا الله رسول زه خو د يهودي غلام وي ورشه وسره کتابت وکا ځانې مکاتب دا چې دا به غلام مالک ته وي چې ما ذات کدونه پیسې بدل نه ترا کې یو کال شپږ میاشتې پیسې را باندې کې د بدن مزدوري کوم تعالی پیسې پیدا کوم زب آزاد شم خود خو هغه مې ډېر کار کو خدمت مې کو خيار هغه چې ته آزادولم هغه داسې شرطونه ماته لګول چې هغه پوره کېدونو یو ماته وی چې تبا مال یو باغ کړی د کجور چې کله میوه ورکې آزادوم د مخ کې نه نو کجور خو ډېر موده پس میوه او دوی ماته وی چې سلويخ اوقیه دا به مال سره در راکې دینه بلا شي جوړي یو قیه سلويخ درهم ډېر شي ترالم حضور پاک لما وته وی الله رسول کار نه کوي هغه په ماره سخت شرطونه لګول دون سره در بل کمه او کجوري بکلمه وکي وی ورشه سلمانه او معنا ورسره مې الله رسول سنگ ابتدا ما او معنا ورشه او معنا ورسره شرطونه مې ومنل وی زيت معلوم کا سونه کجوري در باندې ولګول 300 بوټي
300 بوټي براله کوي او د کجورو د بوټو هغه بوزغلي هم ته پیدا کوي. واه واه ما سره بوزغلي پیدا کړ. وی رسول الله مبارک صحابه ته چې سلمان له بوزغلي را پیدا کړي، چا 3 بوټي او چا 4 او چا 10 او چا 15 او چا 300 بوټي بوزغلي برابر شو او زي موتا مالک ته زي خایا زي راتو خو او په خپل رسول الله مبارک راغی او هغه بوټي را لنال کړل د کجورو بوټي نال کړل او د خدای شان ته ګوره کال پس ټولو بوټو میوه ونیوله بغیر د دعاونه. دا د حضور پاک معجزه دعا نه نیوله نور ټولو نیوله. وی دا دعا بوټ ولې میوه نه نیوله؟ صحابه ته حیران شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه الله رسول ما کړلی دا پکې ما کړلی نو رسول الله مبارک هغه اوستل چې عمر کړلی او خپل پکې نور او کړل هغه نور بوټو سره یو شان میوه وکړه. د چرګې د اګیو مرسره د رسول الله مبارک چاره وړي ډېر شي د چرګې اګیو سره د خضرانی نبی علیہ السلام سلمان راغوسته دا واخله مالک ته وتل وربکې څوک پیغمبر د یو غلام په سر کې د چرګې د اګیو مرسره زر ورکړي. مسلمان ډېر قیمتي دی. قسم په خدای د الله پر مسلمان ډېر قیمتي دی. مونږ ته مسلمان گازر هم ښکاري. په 200 روپے خلک مړ کوي، په 1000 روپے نن خلک مړ کوي مسلمان وجني، په 15000 روپے خلک وی مولا وجني. مسلمان دونه قیمتي دی چې رسول الله مبارک د چرګې دا ګوم رسره ضرورت کوي خو مسلمان پیدا دی. د مسلمان قدر هغه چا سره دی چې د چا په لړ کې اسلام قدر دی او د اسلام قدر د هغه چا په لړ کې چې چا په لړ کې د خدای او د رسول قدر. درندگان شو خلک په خدای هیڅ سم نشته. په یو پوله باندې 15 شپږ مړی کېږي، یو اونه باندې 4 او 15 مړی کېږي، په یو لختي شپږ او مړی کېږي، په یو دکان 4 او 15 مړی کېږي، په 1000 روپے 2-3 مړی کېږي. تاسو وینئ ټول او دې ته خلک نه ګوري چې دا د مسلمان وینه خو ډېره دومره قیمتي ده چې توبه وباسي. د دې خو بخښنه نشته، دا خو به الله پوهېږي در سره د قیامت په ورځ. هغې ولا هغه هګۍ د سرو زرو عمره یوړه او یې تلل د هغه چې څومره کېدل اقمره وختل. حضرت سلمان فارسي آزاد شو. بیا به رسول الله مبارک لراته غزوه بدر کې شرکت نه دی کړی دغه غلام، غزوه احد کې شرکت نه دی کړی دغه چې غلام، او غزوه خندق چې دینه پاګه کې شرکت وکړو بلکې غزوه خندق کې د خندق د کنيستو چل دوخه د مکه کافران داسې په مدینه باندې را خوشي جو لکه مولا خان چې یو ځای ته را خوشي کېږي. نو رسول الله مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې سبا کو دا هډې شيري. نو سلمان فارسی وته چلو خو وي زمونږ په فارس کې چې دشمن ډېر موږ یو خندق کنه نو یو ځای انتخاب کو یو خوا غرو او بل خوا میدان او هغه میدان طرف ته خندق وکنو. نو صحابه د خندق او د میدان په میانس کې دا غر په میانس کې شو. دشمن راغی او پورې غاړه دیرو مسلمانان دې په خندق نشو راوړېدل. بیا اخره کې خدای زول او طوفان او سیلې راوستا هغه دشمن ټول تتر بتر کې مسلمانان خدای محفوظ کړ. دا چل د خود. نو انصار وی مهاجر وی سلمان زمونږ دی، هجرت یې کړی دی، مهاجر دی. انصار وی نه زمونږ دی، مدینه کې و آزاد شوی دی. مهاجر وی زمون او انصار وی زمونږ دی. آها رسول الله مبارک فرمای چې سلمان زما دی، دا زما دی، دا الله دی. او یو ځای کې پیغمبر مبارک لګوندې شکوا وکړو زورنه ورکولا مخامخ خلقلا ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. وکړه تاسو دین ته شاک او زما تابعداري مو او نکړه تاسو به خدای ختم کی، تاسو په ځای به نور خلق الله پیدا کی، تاسو په شان بنی ګوري. نو صحابه حضور پاک ته عرض کوي الله رسوله کوم خدای ختم کړو هلاک کړو او زمون په ځای بل قوم راضي او زمون نه غوري ابسو کی. نو حضور پاک د حضرت سلمان په شا لاس کې خود وی دی او د قوم وای. او بیا فرمایل که دین د سوریا ستوري ته ورسیږي نو دا سلمان او د قوم به د عقد نه راکوس یو خلکو ته به ورسي. د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه زمانہ کې د مدائن گورنر شو دی ویلې. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې د مدائن گورنر، د حضرت علی رضی الله عنه زمانہ کې د مدائن گورنر، د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه سره ولر ولی جوړ کړو. نو یو ځل حضرت ابو الدرداء راغی نو د جړل اوهو
جړلې گورنر دې جاړي وی ولې جاړي په بیماری جاړي وی نه تکلیف دې درته جاړي وی نه په مرګ جاړي وی نه اور ته وی ولې جاړي اوس ولک سات پس دې خپلو مرګرو سره صحابه سره ملاقات کیږي او رسول الله مبارک سره ملاقات کیږي نو ته جاړي وی نه پدې نه جاړو جاړم پدې چې ما ته رسول الله مبارک یو نصیحت کړو پاغه مې عمل نه وکړ ما ته ویلو چې سلمانه د دنیا نه ځان ساته جمع کما دنیا او اخرت ته توجه ورکا ما ډېره دنیا جمع کړې ده اوس پاغه خپه نو چې کوړه وردن نشو چې ستا دنیا سره چې جمع کړې ده نو کټ پروتو بستر پرتا وا یو سرمن پرتا وا یو بالغ پروتو پکې د کجورو پانه د مالو چو پدې یو چاټه پرتا وا یو منګي پروتو یو کاسا پرتا وا چې د منګي نه به په وبره غشتلې وی هغه مال کوم چې تا جمع کړی دی او ته خپه وی دا دې کنه واه نو سلمان منګي بني چاټه بني کټ بني بستر بني د سرمنه تولای دا بالغ د سرمنه او د کجورو پانی دی پکې او پاغه حضرت سلمان او گورنر دی گورنر پاغه سلمان فارسی جاړي وی ما ته پیغمبر وی مال مجمع کو دونه مال می جمع کړو دا تیری سے بتوي کور دل جوړم وی خو د ما په خوخه به جوړه گورنر صاحب ته ګورخه کور دل جوړم خو د ما په خوخه به جوړه وی بالکل ته چې څنګه وی خماله بدا سے کوټه جوړه چې د ما سر چت سره لګي او دیوالونه به یو بل نه دومره لري جوړه یو ته می سر لګي بل ته می خپې لګي او بل دیوال به بل نه دومره لري جوړه چې د لاسونه خوروم چې وطن نه چې وتا چې نیغيږي پکې نه وی قبر دل جوړ کم څه دا خو کور نه دی دا خو کوټه نه داسې چې دی لکه دا خو قبر دی وی زه غواړم چې داسې کوټه جوړه کړم چې د قبر یاد پې تازه کړم دا صحابه ځکه رسول الله مبارک فرمایي که قرآن زده کوې نو د څلورو بل ځای کې د شپږو صحابو نوم اخیستلي او پکې حضرت سلمان فارسي دی خیر د صحابو جون تاسو ته معلوم شي چې دا صحابه کرامو زندگی وه د رسول الله مبارک سره مینه تاسو ته معلومه شي چې څومره مینه لیکن د دین د پاره داغه چې کوم مشقت او مهنت تیر کام درته معلومه شو او بنیادی سے سو هغه دا چې د رسول الله مبارک په پخوانو کتابونو کې کوم صفات هغه صفات اولید الله ایمان ور نصیب کړ نو په پخوانو کتابونو کې زموږ د خپل مبارک پیغمبر په صفاتو کې یو صفت دا نو محمد او احمد او په شګله نظمکه مکه کې به پیدا کېږي او د کجورو وطن مدینه ته به هجرت کوي او دې دعوه د اخر زمانه د پیغمبري کوي زمانه پس به بل پیغمبر ناراضي صدقه به قبلې خو خوري به خپل نه بل ور کوي او هدیه او ډاله به خپل خوري او د دوالو اولو په میاس کې به مهر نبوت او دا نور صفات هم دي بل جو مدرته وي ان شاء الله زمارونو یو کار وکوي ابدای که خیر ان شاء الله چې دې میاش پورې تخصیص نه لري خو هر وخت بوای خو لږ مهرباني کوي درود شریف لګوای په حضور پاک ها درود شریف کې تاسو هم فائدہ ده الله به د دنیا برکت هم درکې الله به د آخرت برکت هم درکې او د درود شریف متعلق بیان هم درته وکم الله مو خیر او برکت او خوشحالي نصیب کړه